پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. مولانا فضل الرحمن وایي د پاکستان نظام به ډیر ژر سقوط وکړي. پاکستان کې د حکومت مخالفو ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې اقتصادي وضعیت ته په کتو پاکستان سقوط کولو ته نږدې شوی دی. نوموړي په پېښور کې د خپل ګوند جمعیت علما اسلام شورا یوې غونډې ته ویلي چې پاکستان د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو ښه کولو پر ځای د اړیکې نور هم خرابې کړې دي. هغه زیاته کړې چې د حکومت تګلارو د دې هیواد د اقتصادي معاشي پرمختیا مخه نیولې ده. مولانا فضل الرحمن ټینګار کړی چې اوس مهال د پاکستان ملکي چارې د بهرنۍ اجنډا له مخې پر مخ وړل کیږي. هغه ټینګار کړی چې د پاکستان هیواد دولتي بانک د نړیوالو ادارو منګولو ته ورکول د هیواد د ازادۍ موضوع تر پوښتنې لاندې راولي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF څخه د ترلاسه کولو لپاره د ځینو نورو ګامونو اخیستو ترڅنګ د پاکستان پارلمان ته کوچنۍ بودیجه وړاندې کړې چې پکې یو شمېر نوي ټیکسونه لګول شوي او مخالف ګوندونه په دې سخت نیوکې کوي. یادونه ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان مخالفو ګوندونو پر حکومت نیوکې کړي چې د بهرنیو هیوادونو سره یې اړیکې ترنګلې کړي او اقتصادي نظام یې د تباهۍ لور ته روان کړی دی. پخوانی پوځي افغان د طالبانو په واک کې په ویره کې ژوند کوي. هغه افغان مېرمنې چې د پخواني حکومت په دوره کې په افغان پوځ کې کار کړی وایي د طالبانو واک نیولو وروسته یې ژوند بدل شوی دی. د پخواني پوځ یوه 28 کلنه افسره جمیله وایي زه داسې ګڼم لکه چې په جیل کې یم. زه ټوله ورځ په کور کې یم. زه نه څه کار کولی شم نه بهر وتلی شم. ډېر ویرېږم. د افغانستان په امنیتي ځواکونو INDSF کې 6300 افغانو ښځو کار کولو. خو اوس نه یوازې دا چې د دوی ژوند ته خطر دی بلکې طالبانو د ښځو په ګرځېدو او بهر وتلو بندیزونه هم لګولي دي. جمیله وایي هیڅ هیله نه لرو چې حالات به بدل شي. نه ګڼم د افغان پوځ پخوانی غړی به په راتلونکي کې طالبانو ته د منلو وړ شي. د جمیلې اصلي نوم د احتیاط په خاطر پټ ساتل شوی دی. او امریکایي بندیزونه لسګونه کسانو بیا هم کابل کې لاریون کړی. په کابل کې یو ځل بیا هم لسګونه کسانو د امریکایي بندیزونو پر وړاندې لاریون کړی دی. لاریون کوونکي وایي چې امریکا د ژر تر ژره پر افغانستان اقتصادي فشارونه او لګول شوي بندیزونه پای ته ورسوي او اجازه دې ورکړي چې افغانان خپل هیواد ته جوړ کړي. لاریون کوونکي وایي د امریکا د بندیزونو له امله په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ترنګلی شوی دی او دلته روان کاروبارونه او سوداګري له ستونزو سره مخ شوي دي. دوی همداراز په افغانستان کې له نوي حکومت ملاتړ کړی دی او ترڅنګ یې له نړیوالې ټولنې د نوي حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې ده. له هغه وروسته چې په کابل کې نوی حکومت پر واک شو امریکا د افغانستان میلیارډونه ډالر شتمني کنګل کړې ده او دلته یې اقتصادي ستونزې رامنځته کړې دي. لیدونکو له ملتیا مننه. ښاد اوسئ.